احمده دراله السلام علیکم قدرمنو ستاسو ورور عمران الله معراج یم دا سات تاسو ما ګورئ زما د یوټیوب چینل عمران الله معراج او د فیسبوک پاڼې عمران نه قدرمنو سهار وختي دی موږ له پکار وو چې په 6 بجې وځو خو لږ لیټ شوي یو نو تقریبا 15 منټه کم 9 بجې دي او یو خواته روان یو چرته روان یو او پسه کې روان یو هغه به درته م وایو وروره ځو کالام ته او په دې د دسمبر په د یخه یخنۍ کې او زموږ سره ښکلې خپل په دې سره رشکه کې نو راځئ په دې لارې را سفر ته ښایو چې تاسو ته هم خوند واخلئ او الحمدلله مونږ خو ته اخلو د کیمرې شاته احمد دی احمد زموږ سره راشد دی د مینې نه ورته خلک مینه وایي د راشد سره د راشد ملګری ثناء الله دی ها ملګرو بارین ته راورسېدو اوس تقریبا چې 10 منټه او 9 بجې دي نیمه ګنټه مونږ هلته کې ولاړو تقریبا په یو نیمه ګنټه کې په رشکه کې بارین ته راورسېدو چای ونه دی څښلی نو ناشته به کوو د هغې نه پس به د کالام طرف ته روانېږو او په رشکه کې به د کالام طرف ته ځو دا هر څه درته ښایو خو هلن ساعت څه خبرو په حالات کې نه یو ځکه چې هېڅ ونه دي خوړلي یخ نالم شوی دی او وروسته خبرې کوم وگیشیم کم تو گزار شی وای پراٹھا راوڑ ورشه دیگه ستو وای بس درې شپه پورې خوړې وگیشیم بی پی ملوکی که تو وای پراٹھا راوڑا ها قدرمنو بس چې مې اوس خو ناشته وکړه بس د بارین بازار کې 10 منټه کم 10 بجې دي اصل قصه چې کومه ده د دې نه مخکې شروع کېږي ښه قدرمنو دا صحت تاسو ما ګورئ نو د کالام بڼ ورته وایي یا ورته د اوشو ځنګل وایي په هغې کې یو قدرمنو 12 بجې چې کوم دی کالام ته را رسېدلي یو په رشکه کې نو په لاره چې راتلو ځای په ځای ورځېږو تصویرانو باسو ګپ شپ ښه په قلاره راتلو نو په هغې باندې چې کوم دی زمونږ تقریبا پاو باندې 3 غنټې په رشکه کې ولګېدې د مینګورې نه یا 3 غنټې ورته ووایه نو سوچ کوئ چې مطلب رشکه دونه ټایم اخلي نو که ته په گاډي کې راځې ستا به څومره ټایم وشي او دا خبره واضحه کوي چې د کالام روډ څونه پورې امپروو شوی دی ها په سزونو کې چې کوم دی روډ اوس هم انډر کنسټرکشن دی خو په نسبت د تیر وخت چې کوم دی هغه ښه پوره دغه شوی دی صحیح شوی دی او د هغې چې کوم دی ستا ډېر ټایم هم بچت کوي اوس په اسانه باندې چې کوم دی
ته کالام ته رارسېدی شي. دا غټې غټې ونې دي، خواته یو روډ چې کوم دی اس را په مخکې کړلی د هغې نه نور ګاډي رالوځي، زه ټکېږم لږ. نو قدرمنو، دا دی زموږ وطن چې په پوره دنیا کې یو ځانګړی مقام یې جوړ کړی دی، خو د بدقسمتۍ د وجې چې نه یې موږ سره قدر شته او نه زموږ د حکمرانانو سره. نو خیر شکر دی د الله پاک چې د دې ښکلي وطن حصه یو او مونږه بې قدره خلکو لی دونه د قدر ځای بخلی دی. نو لږ ساعت نور هم دلته یو، د دې درته څه ډرون شاټونه هم ښایو او باقاعده طور باندې چې څه کوو په خپله چې څه باندې خوشحالېږو هغه به تاسو ته ښایو، او دا هڅه ده چې تاسو هم خوشحاله کړو، تاسو ته هغه څه وښایو چې څه په خپله باندې وینو. نو راځئ. رشکا په پېټرولو ګرځي او مونږ په چي باندې دا ټایم چې کوم دی د ونې نیمایي ته راختي یو، په هغې باندې ځای جوړ دی او په ونه کې چیس کو ډېر سور کوي. شاته جنډه مخکې مونږ قدرمنو ډېر زیات خوشحاله شوم چې دا دلته رالم او بیا په رشکه کې رالم، ډېر زیات خوند یې وکړو او امید ساتمه چې کم دا ښایست چې کم دی د کالام دا زموږ د سوات ته تاسو دا کتلی د دې نه به تاسو خوندونه اخیستي، که هغه د ډرون په سترګۍ یا د دې کیمرې په سترګۍ، او بله که زما سرونه زما ملګري هغه زموږ په شانتې د لیونو کار کوي او په رشکه کې راځي کالام ته، نو هغه کسان چې کوم دی خامخا منشن کوي چې مطلب تاسو هم راتلی شئ چې مونږ رالو نو تاسو هم راتلی شئ. بله دا قدرمنو که ته په رشکه کې راځې، که په موټرسایکل کې راځې او که په هر نمونه گاډي کې راځې، خو یو درخواست دی، یو التجا ده، سوال منت دی درته چې کله هم دلته راشي یا چېرته لاړ شي نو د هغه ځای د صفایۍ خیال خامخا وساتئ، ځکه که مونږ او تاسو د دې ځای خیال ونه ساتو نو بل څوک نشته یا فرشتې الله پاک نه رالیږي چې هغه زموږ دا ځای چې کوم دی دا راله صفا کړي، د دې صفایۍ خیال وساتي. قدرمنو پکار ده مونږ له زموږ فرض جوړیږي چې د دې خیال وساتو.
خبرې نه اوږدومه خو د یوې خبرې نه مخکې بله خبره کومه که کم ملګرو وسه پورې زما د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی د عمران الله معراج په نوم باندې دی هغه راله سبسکرایب کړئ انشاءالله بیا به راځم دې ځنګل ته چې کله دلته واوره پرتی په دې غټو غټو ونو باندې لاندې په دې ځي باندې د کالام په دې سیمه باندې دلته کې واوره پرتی نو انشاءالله بیا به هم کوشش کوم چې راشم د هغه ښایست درته هم وښیم او څه چې به خپله وینم هغه به تاسو ته ښیم او خپل په انداز کې به یې درته ښیم او خبرې چې کوم دي هغه به ډېرې اوږدېږي او ما له به څه خبرې راځي نو مشران دي په خاطر نه درنوي کشران دي ترې خوند اخلي ستاسو ورور عمران الله معراج خو بیا احمد وی بارین کې به کباب خورو نو سهار چې هم په بارین کې څکلی بیا چې کوم دی بارین ته به ځو کباب به خورو او دا ویلاګ چې کوم دی دا په دې ځای باندې ختم خپل ورور له ورکړئ اجازت د لوی الله په امان زما هغه وروڼه چا چې خپل کور لري نو که خپل له کور والا سره راشئ په دې ټال کې ځانګل مه هېروئ یوازې خلک چې کوم دی که هغه زموږ په شان د دې ته راخېجي نو په زخمونو به یې صرف مالګې توړی احمد قلاریږي نو اصل کې دا ټال چې کوم دی زموږ دپاره نه دی که زمونږ دپاره دی او که د هر چا دپاره دی ورځه هلکه دا شی چینګاری کرتا هو به مې کي